الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت انسان ته کوم ژوند ورکړی، زندگی ورکړې ده. په هغه ژوند او په زندګۍ او هر لمحه په تېرېدو باندې انسان باندې قسمه قسم وختونه راځي، که د یخنۍ موسم والی، که د ګرمۍ موسم والی، که دغه رنګې مبارک میاشتې والی، د قبولیت ورځ شپې والی، انسان باندې وخت تېرېږي. انسان دا سوچ کوي چې زه به ټول عمر ژوندی یم، ما باندې به دومره خوشحالۍ راځي، ما سره به دومره دولت راځي، ما سره به دومره سرمایه راځي، زه به کامیابېږم، زما دنیا کې کامیابی ده. حالانکه دا انسان د دې خبرې نه غافل دی چې د اصل کامیابی د آخرت لپاره ده. چې دنیا ته څومره انبیاء کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا علیه الصلاة والسلام او انبیاء کرام علیه السلام چې څومره هم دنیا ته راغلی دي او دنیا کې خلقو ته د دین او د اسلام تبلیغ کړی دی او خلقو ته خبرې کړي دي، نصیحت ورته کړی دی، نو هم په دغه بنیاد کړی دی چې خلقو الله رب العزت سره روغه وکړي او الله رب العزت سره او د الله رب العزت سره شرک مکوئ، عبادت که کوئ د یو وحده لا شریک سره وکئ. که چرې انسان د خبرې ته سوچ وکړي چې څومره انبیاء کرام راغلي دي، ټولو انبیاء کرامو صرف او صرف د وحده لا شریک په اطاعت باندې د خلق او د رب العالمین تعارف ورسره کړی چې احکم الحاکمین، د هغې عادل بادشاه او د هغې حکیم بادشاه، هغې رحیم کریم بادشاه تعارف خلقو سره کړی دی او خلقو ته دا ښودلی دي چې خلقو که مونږ رالیږلي وحده لا شریک رالیږلي. داسې یو ذات په دې دنیا کې شته چې دا ټول نظام یې جوړ کړی، دا ټول نظام الله رب العزت چلی. چې څومره او اغیار وګورې، که څومره روشن خیال وګورې،
که څومره منکرین حدیث وګورئ، که څومره هم سرکشه خلک په دې دنیا کې وګورئ، هغوی که حمله کوي نو ستاسو په عقایدو او ستاسو په دین او اسلام کوي، چرم دا یې ونه وي چې دا کافران دا ظلم کوي، چرم دا خبره کوي نه چې د کفارو د ظلم دا داستانونه دي. هغه ورځ واقعه مخې ته راغلې وه که نه، د اپسټین فایل هغه ما د یو ملګري ته خبرې ترې کړې وم، دی حیران شو. خلک د مغرب خلک تاثرات د خلکو ته اخلاقیات او معاشرت، مړه خو انصاف وایا نو د دې خلکو وایا، رحم دلی وایا د دې خلکو وایا، لین دین وایا د دې خلکو وایا، چې د دې کوم مکروه او سوي ورته د زناورتوب کم حد چې هغه تاسو نه ولیدلی، هغه د الله رب العزت هغه ورځ ایکسپوز چې دا څومره مومبتي مافیا ده او دا څومره سرکشه خلک دی، دا خو اون دی ریکارډ کیمرا خو نه راځي، او انډرګراوند ټول هغه حرکتونه کوي چې خدای پاک داسې ایکسپوز کړ چې ټولې دنیا خلکو ته پته ولګي. مسلمان به چېرته دومره ظلم او جبر وکړي دا نن سبا زمانه کې چې دا دوی کړی دی کم، دا ډېر مسلمانان به د دې نه خبر هم دي. یو جزیره وه، دا جیفری اپسټین، خیر ممبر خبره نه ده خو ستاسو د اویرنس دپاره، یو ظالم و چې هغې نوم جیفری اپسټین و، او یو جزیره یې واخسته، چې جزیره یې واخسته، هغه جزیرې ایسلینډ سره خوا کې نږدې هغه جزیره یې آباده کړه، هلته یې بیچونه جوړ کړل، هلته یې تالابونه جوړ کړل، بنګلې جوړې کړې، هیلیپیډ یې جوړ کړو، د جاز او هلیکاپټرو دپاره ټوټل نظام هر څه برابر کړل، رنوی جوړه کړه. دا اشرافیه او دا سیاسي خلک به هلته کې تلل، هوټل نوم یې ورته ورکړه چې دا هوټل دی، یو خلک وی چې یاره یو نظاره ده، یو ښایسته ځای یې جوړ کړو، یو پارک یې پکې جوړ کړو، ټول خلک بس دا وي. په امریکا کې، لوس انجلس کې، نیویارک کې، چار چاپیره چې څومره هم انسانان دي، د انسانانو بچي دي، هغې ته به دا پیسې او لالچ ورکولو چې څوک د مستقبل خوبونه وینئ، هغې ته به موږ پیسې ورکوو، بس د مساج او دا مساج دا خبرې خو هلته کې عامې دي، ځکه خلکو خو دین اسلام خو نشته، ایمان خو پکې شته نه، خلک به یې تنخوا باندې راوستل، بچي به یې ته اخیستل او راوستل به یې، چې دا څومره پولیټیکل خلک چې دي، غټ غټ مگرمچان چې څومره دي، همدقې ځای ته به تلل او د هغه ځای بېحیایي او فحاشۍ او عریانۍ او بېحیایي به یې کول، او دا په ریکارډ باندې موجود دي چې دې ظالم داسې داسې واقعات پکې راغلي دي. تاسو په ګوګل کې لږ سرچ کوئ ویې ګورئ چې د ماشومان یې حلال کړي دي، حلال کړي ماشومان یې خوړلي دي، اب یې سره کول، او دا خبره یې ورته لیکلې ده چې یاره د ماشوم وینه دې وخوړه، د ماشوم غوښه دې وخوړه، ستا به عمر زیات وي. او په دې به دوی پارټیانې کولې چې څنګه سړی هیپي برډې کې کیک کټ کړي او تاڼې ورته غږوي، همداسې دا کارونه حرکتونه دي، د ماشومانو کلمو پورې دې ظالمانو خوړلي دي. دا نن سبا د لیبرل خلک چې کوم دي، دا روشن خیاله خلک دي، ټول غلي ناست دي په دې باندې چې یاره دا ډېر ظلم شوی، چې یو انسان ظالم راپاسي او هغه په معاشره کې، او بیا داسې کار د خدای پاک راګیر څنګه کو، د ټولو خلکو نه ریکارډینګ کړی و، چې کوم کس پته و دغه نه ویډیو تصویرونه دا ټول هر شی، نو پولیس دی یو ورځ رانیولی و، یو پېره یې رونیو، بیا په بله پېره رونیو، بیا په 15 کې رانیولو، په 2009 کې رانیولو، دا اوس یې چې رونیو نو دی په یو جیل کې چې مړ شو مردار پروت و. بیا چې پولیس تحقیقات شروع کړل دغه ځای ته لاړ، بیا چې پته وګورئ د اپسټین فایل کې چې څومره پولیټیکل خلک ټول راووتل، په هغې کې دا بیل ګیټس هم راغلی چې زما ستا بچو ته دغه دا زهر ورکوي، کوڅو باندې خلکو ته ورځي او زهر ورکوي، دا پکې هم راغلی دی، او خصفای ویلي دي چې دې خلکو ته د زهر ورکوم د بنیاد باندې چې زه نسلکشي وکړم، د غریبانو دا تعداد زه کم کړم، خصفای ویلي دي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې دا نن سبا دلته کې کم دا روشن خیال راشي او تا ته دا وایي مړه انصاف به وایي د یورپ د خلکو وایه، قانون وایي د هغه ځای د خلکو وایه،
لین او ډیسپلین دا غزا خلکو وایا دا وای وته راشه د سدي په غزا کې د ماشومان څه حال جوړ کو خیر هغه خلکو ته نخ کار ویزه پزمکه جګړه دا سدي دوستانو عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن نسوار لسنیم سوا کاله مخکې پیشنګویی کړې ده او دا خبره کړې ده چې د خلکو د اغیارو اخلاقیاتو پسې به نه ځئ د هغوی په معاملاتو پسې به نه ځئ د هغوی لین دین پسې به نه ځئ ای مسلمانه تا کې ایمان دی ته خو د الله نه یریږې ته هم ځان کې لږ سړیتوب خو راوله که نه تو خو هم لږ ځان سم که نه چې روجه راشي د لس شی ته په سل باندې کې هلکه څه چل دی شټر راکته که روان یې ویره استاد جي زه جومات ته موس ټایم د سودا نشم در کولی دومره غټ مؤمن یې نو چېرته د لسو شی خو لږ 9 روپۍ باندې خرڅ کړه د الله رضا دپاره خو څه اوفر خو ولګوه په رمضان کې خو درته الله رب العزت آفر لګولی دی کنسیشن د سره کوي هر دغه د سره کوي رعایت د سره کوي معمولی نیکیو کې د هغې درته په ډبل نه په 10 ګونه درته اجر درکوي ای مسلمانه ته به کله سمېږي ګیله خو زمونږ که کېږي په دې معاشره کې د مسلمان نه کېږي مونږ دلته کې په معاشره کې مسلمانانو سره پاتې کېږو نو مسلمان نه خو به خامخا ګیله کوي هغه یار نو ټیک ته کافر دی ټیک ته کافر دی نو کافر که نن سبا معیاراتو ته ګوري اخلاقیاتو ته ګوري معاشراتو ته ګوري لیندین ته ګوري د مسلمان ته ګوري او مسلمان ته دا وایي چې ته په هغه معیار باندې نه چې څنګه ستا مشرانو او ستا صحابه او ستا پیغمبرانو په کتابونو کې چې څه راغلي ته په هغه معیار باندې نه دوستانو عزیزانو یو انسان د مسلمان په کورنۍ کې پیدا شي د مسلمان په کورنۍ کې تربیت وشي د مسلمان په کور کې د هغه ته د مور په غېږه کلمه نصیب شي وړوکوالي نوالي تر بوډاوالي پورې د دین او د اسلام د چترۍ د لاندې وخت تیر کړي او په ده کې هغه معیار او هغه کوالټي او هغه ګټس پکې نه راغلي چې کوم د مسلمان نه مطلوب دي چې اغیار ورته وګوري هغه ته امپریس شي او هغه دین اسلام ته راشي نو ته ماته دا ووایې په دغې دین اسلام به تا خدای پاک قیامت پر ورځ وبخي چرې دې نه بخي چې ته د ځان نه یو غیر مسلم د خپل د دین او د اسلام او د اعمالو نه د اخلاقیاتو نه او د معاشراتو نه بل نشي امپریس کولی نو دغه عمل به تا جنت ته څنګه بوځي ستا دا 2 خپې تا سحر جومات ته نشي پرېښودی تا دا 2 خپې تا جومات ته نشي بوتلی تا دا 2 خپې به تا سبا له جنت ته څنګه بوځي دا مې چېرته سوچ کړی دی دوستانو عزیزانو هرڅ مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته ډیل ورکړی دی د عمل سیزن یې ورته ورکړی دی چې انسان عمل وکړه که ښه عمل کې نو بدله به درته هم درکوم که بد عمل کې نو هم بدله به درته درکوم او که نیکي کې نو هم ځان دپاره کې او که بدي کې نو هم ځان دپاره کې پخوا به خلکو وایي چې زه په آخرت کې به ګورو آخرت نه په دنیا کې درته هم خدای جزا او سزا درکوي لیدلي کتلي مې دې هر څه مې لیدلي کتلي هر ټول خلک هوښیاران دي ښه تعلیم یافته ښه باشعوره خلک ناست دي چې کوم انسان په دنیا کې څومره ظلم کوي او څومره سرکشي کوي خدای پاک ته په دنیا کې لومبی زور وباسي بیا وزره واغه ځای جهان کې هغه لا نورې خبرې دي دوستانو عزیزانو الله رب العزت مبارک میاشت په موږ باندې راوسته د مبارک میاشتې دا مقصد نه چې الله رب العزت ما تا سره رعایت کوي خو ما تا خلقو سره رعایت نه کوي الله رب العزت ما تا سره کنسیشن کوي ما تا خلکو سره نه کوي الله رب العزت ما تا ته سهولت را کوي هو مونږه خلکو ته سهولت نه ورکوو ورځ په قیامت چې الله رب العزت په دربار کې ودرېږئ او الله ته ووایي چې یا الله ما بخښنه وکړي یا الله ما پرېږدي چې زه جنت ته لاړ شم الله ته به سپکه روی نیولې مبارکه میاشت مې د باندې راوستې وه په دې مبارکه میاشت کې دی زما مخلوق سره دی د مخلوقاتو دی سوره خدمت کړی ټیک ته عبادت دی وکړو صدقه دی وکړه خیرات دی وکړو د مخلوق سره دی کومه نیکي کړې ده څوک به جواب ورکړي نن خو نفسه نفسي عالم دی کرور دی که پلار دی که خور ده که مور ده که هر شی دی بس دنیا کې ټول جدا دي هر سړی په خپل ځان باندې بس میم زبرما هر څه زما هر سړی په دې ده
دا خو د دې دنیا د دې جهان دا عالم دی، په آخرت کې به ستاسو څه حاشر. دوستانو عزیزانو، احکم الحاکمین بادشاہ انسان ته مهلت ورکوي، چانس ورکوي، موقع ورکوي، د بخښنې موقع ورته ورکوي چې انسان ځان وبخښه او ما ته رانږدې شه. په دې دنیا کې انسان د هر در نه صحیح ورته لرې لاړ شي او دومره غریب او مفلس شي چې د کمې مور نه او د کمې پلار نه پیدا دی هغه هم نه پیژني، او بیا هم الله ته آواز وکړي، هغه الله چې دی هغه الله به ته بیا هم خپلې غېږې ته به دې راولي، ځان ته به دې رانږدې کړي، رحم به د باندې وکړي، کرم به د باندې وکړي، دعا به دې قبوله شي. وایي انسان دومره بې وفایي خو مه کوه که نه چې په روژه کې روژه راشي نو مسلمان شي، روژه ختمه شي، اختر موزو شي، ټول جوماتونه خالي شي. داسې خو مه کوه. ولې دومره ظلم کوې؟ ما تا د ځان نه موسمي مسلمانان جوړ کړي، روژه راشي الله شته، نعوذ بالله روژه لاړه شي نو الله نشته. اختر کې خلک وي کلي ته لاړل، وي یو کس ته مې اختر یاره جي چوټیانې اختر کې خلک کلي ته لاړل، نو ما ورته دا نه راځي، دا به چېرته بل روژې له راځي، له کلي نه بیا نه راغلي، په چوټۍ باندې که نه خو بیا چېرته راځي، او بیا بلې روژې له راشي چې په غونډه روژه بیا بله تېروي. دوستانو عزیزانو، ځان ته دوکې ورکو، که مونځ کوو نو په اخلاص یې نه کوو، که صدقه کوو په اخلاص یې نه کوو، که څه عمل کوو په اخلاص یې بالکل نه کوو، ټوټل دکلاوه ده، ټوټل ریا ده، ټوټل نمود نمایش دی. زه خو چې اکثر د جنازې ته ورشم چېرته جنازه وکړم چې کم د غم کوره کسي که نه زه هغه سره هم نه میلاوېږم، نیغ ترې راځم، ته هم چې ته ریا کې را نه شي. ما تا به څه چل کوو؟ غاړې به وله ورکړو، غاړې به وله ورکړو. لکه جنازه دې وکړه په جرګه باندې رالې، د الله رضا دپاره رالې، په کوم دین اسلام کې راغلي چې تا هغه له غاړې ورکوه، د هغه ته بیا غم تازه کوه. د هر شي قبر کې ورسره مدد وکړه، کټ ورسره ونیسه، څه ډوډۍ وله وکړه، خیرات کې ورسره مرسته وکړه. ټوټل ما تا خو چې دلته کې راشو ښه ښکلې پرلت ورته وخوځو نو هغه سره لس میلمانه ما تا ورسره لږ نور شریک شو نو شل شو، لا پې بوج واچو. دوستانو عزیزانو، دین د اسلام نه موږ ډېر لرې تللي یو چې کوم کارونه د کولو دي هغه نه کوو، کوم د نه کولو دي هغه کوو. او الله رب العزت دین او اسلام چې دی دا آسان پیدا کړی، دومره سخت او دومره پابندي او دومره ډنډه په خلکو نه دی ایښی، دا ډېر زیات آسان دی. د تاویلات او دا سختۍ او کب داسې شوه نو داسې، نو که داسې شوه نو خو، او داسې او داسې په داسې او په خو کې ما تا ځان ته ګران کړي. الله رب العزت ته انسان مغفرت کوي، عمل ورته اسانوي، او دا انسان په خپله ځان ته حکم ګرانوي. لکه مثلا سوره بقره ده، سوره بقره تاسو ته ښه پته ده څه دپاره نازل شوی دی. موسی علیه السلام ته وخت پیغمبر ته الله رب العزت وحی وکړه، یاره د پرکړټي خپل پلار وجلی او جایداد دپاره چې دا به مړی به څنګه معلومو. موسی علیه السلام ته الله رب العزت ورته طریقه وښودله، بس غوا حلاله کوي، د هغې افتونه هډوکې راوالئ، بړي یې راواچو، خدای به یې درته ګویا کړي. دوی پکې سوالونه شروع کړل، ښه غوا به حلاله نو څنګه به وي؟ توره به وي، سره به وي، سپینه به وي، برګه به وي، ښه د کم نسله به وي، پارمۍ به وي، اچۍ به وي، سایواله به وي، کومه وي، رو رو چې دوی څومره سوالونه کول خدای ورته دومره حکم ګرانول. نو هم دغه رنګې زمونږ حالات چې څنګه دي، الله رب العزت تاسو ته ټول دین آسان پیدا کړی چې ما تا پکې سوره چینجي راوباسو، سوره پکې دننه کېږو، نو رو رو راته حکم په خپله ګرانېږي، ځان ته یې خپله ګرانوم. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او انشاءالله العزیز عزم دا وکړئ چې موږ به په دې روژه کې به چرې هم یو مونځ هم نه قضا کوو، د تلاوت پابندي به کوو، د تهجدو پابندي به کوو، چې څنګه په هر رمضان کې زمونږ ترتیب وي د سحر موز او د ماښام موز. د ماښام موز چې کله مونږ کوو نو 15 منټ مونږ ګیپ ورکوو، او دغه رنګې د سحر موز هم مونږ 15 منټ څنګه بانګ مو واورېدو او 10 محل ډیکلي پښمني ته خلک پاسېدلي، پښمنۍ هم کړې، نفلونه هم کړي، بس 15 منټ چې څنګه به سحر موز وي د هغې نه پس هم دغه جمع ودرېږي، او 15 منټ د ماښام نه پس هم، او انشاءالله العزیز او دغه رنګې چې هر کال زمونږ څنګه ختم ترتیب هغه رنګې زمونږ څه کال هم ترتیب دی. د دعاګانې پکې ماته هم وکړئ، ځکه ډېره بیماري مې تېره کړه، د مرۍ تکلیف مې دی، چې الله رب العزت رانه په خیر عافیت سره راباندې دا ختم وکړي. او دا پې ربه زمونږ د 10 ورځو ختم بیا بي. ملګرو ته خواست دا دی چې ملګري دې سره دا نه چې په ړومبي رکعت کې ناست یو، دویم کې سر راپاسو نیت ته، دا شی مه کوئ. ګوره تاسو الله اکبر څنګه وکړو که نه، الله اکبر،
نو تاسو الله په ختم کې شامل شوي چې تاسو نیت نه امام سره وتړئ. نه تاسو شاته لګي اکثر کسان ناسي ګپې شپې لګي په دویم رکعت کې. یاد ساتئ په کوم کسان چې سیروزي ته پکې لاړ شي یا څه مجبوري یا بیماری راشي نو ټیک ته کمی سپارې تا نه تیر شو به ګوره تلاوت کې نه الله به ختم کې شاملېږي. دا نه چې په اخرنۍ دعا باندې راشي دعا کې ټول شاملېږي بیا دعا کې شاملېږي که نه. الله رب العزت موږ تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب